خره ورسېدي برابر رالو جی په کومه رالی کوی نه اوس تر اوسه پورې دومره مجسمې شته دی چې زه ته یو چتوم د لاندې بل وي ګل دی که د ګل دی چې ته یو پورته کوم د لاندې بل دی دا زلمی خو را سره میلاو کوي که نه ګرانو ملګرو السلام علیکم په پروګرام ټولنه کې د هرکلی وایو تاسو ته پته ده چې په پروګرام ټولنه کې موږ مختلفو علاقو ته ځو او د هغه ځای د دود دستور په باره کې د هغه ځای مناظر تاسو سره شریکوو د هغه ځای دود دستور تاسو سره شریکوو نو نن موږ په دې سلسله کې صوابۍ ته راغلي یو صوابۍ کې موږ به مختلفو مصروفیات کوو د ټول ناول به موږ ځو د عزیز مانیروال خواله چې د هغه سره وینو او د هغه د حال نه ځان خبر کړو بیا به د هغې نه پس تاسو بیا یو د په صوابۍ کې یو غټ هنرمند دی شامدار کاکا چې هغه د خټې نه مجسمې راغی په ډېره ښکلې طریقه باندې هغه یو ښه فنکار دی مشر سړی دی د هغه سره به هم تاسو میلاوو ستاسو د هغه په منځ کې به د هغه خبرې به اورئ او بیا د هغې نه پس بیا راته چا د واده وینا کړې د هغه واده له به ځو نو دا ټولې سرګرمیانې به تاسو ته د په دې شیشه باندې ښایو نو زموږ سره اوسئ ډېره مننه خره ورسېدي برابر رالو جی په کومه رالی موږ جی په دې بونیر باندې رالو توتالی باندې رالو لار لږه اوږده وه ده خو دا لږه خاموشه غوندې لار د مزه پکې راکوي زه هم چې سوات ته ځم نو په لار د خدوخیلو ځم او د خدوخیلو لار چې دی کې سړي ته د امبېلې او د پنجتاره شاعري غواړم نو شاعران خو چې کوم دی نو دقسې نیچرل لارو باندې په فطري خوند کوي جی خاموشي موټروی هم جوړه شوې ده جی او موټروی هغه ډېره لنډه هم ده خو هغه موږ له مزه نه راکوي موږ له په دې غرونو باندې چې راشو نو ډېر خوند ښه دې وکړې یاره ډېرې مودې پس رالی او دا واړه دې هم یادوي زموږ دا چم دې هم یادوي بالکل پوه شوې زه چې دلته راشم زه خوشحاله شم الله زه ریلیکس شم او نور ماشومان څنګه وو ټول ټیک ټاک زه راځه چې دننه ځو مهرباني جی عزیز لالا صوابۍ ته خو زه اکثر راځم تاسو لا تاسو چې ما له راشئ زه هلته ډېر زیات خوشحاله شم ما ته ډېر سکون روحاني خوشحالي حاصله شي او زه چې تاسو له راشم دلته کې نو زما دا دویم کور دی زه بیا دلته ډېر خوشحاله یم ستاسو سره نو نور کله خو زه په ذاتي دورو باندې راځم دلته کې او تاسو سره شپې کوم خو نن زه په یو غرض راغلی یم زمونږ غږ نیوز چینل دی زمونږ او هغې له موږ پروګرامونه ریکارډ کوو نو نن موږ دا اراده وکړه چې موږ به په صوابۍ کې بونیر کې چارسده کې یو ځای بل ځای پروګرامونه کوو خو چې دلته را ورسېدو نو موږ وایو چې اول خو د خپل یار سلام وکړو عزیز لالا سره به کښېنو چې تاسو رالی او دا د ټولنې جی په نوم باندې نو هر څه خو ټولنه کې دي که نه سراجه او جی او بیا د صوابۍ ټولنه خو دا خو د مندڼو ټاټوبی دی بالکل جی صوابۍ او ته چې ګورې چې په دې بونیر راځې که نه جی جی د باباجي کنډونه چې راواوړې او جی او نو دې نه بیا تر اباسین تر غاړې پورې چې کوم دی دا مندڼ دي مندڼ دي جی او دا خو ډېره تاریخي خاوره ده تاریخي خاوره ده جی او دا د داسې پښتنو ټاټوبی دی چې دا د ملک گجو خان کالو خان شیخ ملی جی جی ملک احمد او جی او د باکو خان بابا او جی د دې ټولو باباګانو دا چې کوم دی نو دغه دی خاوره ده د مندڼو د دا د یوسفزو سب ټرایب دی بالکل جی بالکل او نو یوسفزو خو ځای ده ټول عمر چې کوم دی نو مزاحمت کړی دی خپل وطن یې ساتلی دی وطن پالنه یې کړې ده نو دلته چې تاسو رالي ښه وکړه او چې دا پښتانه دلته کوم تاریخي
آثار دي یا داسې خلک دي جی جی هغوی سره به ملاقاتونه وشي او او زمونږ هم خوشحاله شو ملاقات خو زمونږ نه وشو نه زه خوشحاله شوم ستاسو سره ملاقاتونه مو شو هغه یو شعر دی که نه چې زمونږ د مینو په دې کلي کې نور څه دي خو غم ښادي بانه شي دیدنونه پکې وشي نو زمونږ پکې دا د غږ نیوز دا کار بانه شو مونږ ستاسو سره لیدل کتلو شو خوشحاله شو دلته چې زه اکثر راغلی یم ستاسو سره دلته زما شپه وي نه ستاسو په دې حجره کې مونږ ټنګ ټکور هم اورو ستاسو دا ورور حمید صاحب چې دی څو ځله ما اورېدلی هم دی دلته کې او ډېر خوندونه مو ترې اخیستي دي ستاسو کشر رور دی که نه دا زما کشر رور دی او جی او زما ویرونه دي هغه هم ستارونه غږوي او دا منګې ستار مونږ زه په دې خوشحالېږم هم وایي ولې جی جی اوس خو خلکو سره ټولو سره موبایل دي او نوی دور دی نو د یورپ کلب ځان ته مخې ته راولي هغوی موسیقي راولي زموږ خپله موسیقي شته خپله موسیقي زموږ خپله سندره شته زموږ خپلې ټپې شته زموږ ډېر چې کوم دی نو سپېڅلې موسیقي ده زموږ ډېر څه ورته وایي د اقدارو نه ډکه او جی او نو زه وایم چې دغسې دا حجرې ابادې شي او دا ستارونه او منګي پکې غږېږي چې ټوله ورځ خلک خپل کارونه وکړي او بیا ماسخوتن راشي خپلې ټپې وکړي بلکل جی بلکل جی نو په دې خوشحالۍ حمید هم ډېر ښه ستار غږوي نو حمید به راته لږ ستار وغږوي چې هغه ستار واورو موږ به مخکې هم ځو موږ به نورو ځایونو ته ځو نور پروګرامونه به ریکارډ کوو خو ستاسو سره دا لیده زما مقصد و چې د دوی سره لیده وشي ستاسو بچي وینم ستاسو د ورور سره ملاقات وشو دوی ما اورېدلي هم دي نو زه وایم چې په تلو تلو کې چې د دې ځای نه رخصتېږو د دوی نه یو خاص ستار واورو نو ډېر خوند به وکړي لالا ستار خو به درته ووایي خو زه وایم چې ته دومره تلوار مه کوه که نه نه موږ خپل کارونه ختم کړو که نه سهار به شو صحیح ده خو هسې حمید ته خواست دی چې تاسو موږ ته ستار وغږوئ موږ به خوشحاله شو د غږ نیوز مینوال به هم ستاسو سره تعارف وشي هغه به پېژنګلو به وشي ستاسو هنر به وویني او نو خوشحاله به شو لالا ټیک ده بالکل ولې نه
تعالی د حمید نه مو ستار واورېدو ډېر خوند یې وکړو ډېره مزه یې راله راکړه خوند یې درکړه او جی او موږ به بیا دلته راځو دا زموږ کور دی دا زموږ دویم کور دی صوابۍ خو زموږ دویم کور دی اسمانیری او ستاسو په سر باندې زموږ دغه دی نو موږ به بیا راځو خو هسې وخت را سره کم دی موږ وایو چې اول د شامدار لاله ورشو ډېر معلوماتي سړی دی مشر دی نو چای مخکې نسکو نه جي هغه سره به کینو هغه به وینو هغه نه به خبرې واورو بیا به راځو که خیر شامدار لاله سره به زوم او تاسو را سره هغه ځای پورې که ځئ هلته به لاړ شئ او هغه سره به لږې خبرې وکړو ډېره مننه تاسو خبره دا ده چې موږ خو اکثر دلته مانیرې ته راځو تاسو سره لیده کاته کېږي خو دا نننۍ راتلل چې دا ستاسو د ورور د واده د صهیب د واده په خصوصي بلنه موږ رالو تاسو لا او دا ژوند ډېر مصروف شوی دی تاسو سره به نور هم ایثار شي تاسو په دې خوشحالو کې به شریک شي خو خبره دا ده چې زموږ بیرته مسلې دي موږ وایو چې موږ واپس لاړ شئ بس دا راتلل منظور کوي د واده زلمی خو را سره میلاو کوي که نه صهیب محمد صهیب آسټرالیا کې السلام علیکم ها صهیب السلام علیکم څنګه السلام علیکم نو د ټولو اول خو زمونږ د طرف نه د واده مبارکي قبول کړه ډیره مننه خوشاله شو جی مصروف وخت خدای چې خدای توفیق راکړي چې رالو تاسو سره ولیدل او دا واده دی خدای مبارک کا او بس ډیره مننه چې تاسو راځي تاسو موږ خپل ټایم راکړو ولې ونه راځي تاسو په مینه راغواړئ نه موږ راځو ګرانو کتونکو تاسو ولیدو موږ د عزیز مانیروال سره ملاقات وشو د هغوی سره خبرې اترې وکړې بیا د هغوی د رور نه تاسو ستار هم هغه تاسو ته وغږاوه ډېر په مینه باندې تاسو وکتو واده ځای ته هم لاړو د هغه ناوک سره هم میلاو شو نو دا مناظر موږ تاسو ته وښو اوس تاسو ته موږ ویلي چې د شامدار کاکا سره به میلاویږو شامدار کاکا د دې ځای د دې مانیرۍ مشر دی او هغه ډېره مجسمه سازي کوي نو دا تفصیلات به د هغه نه په خپله تپوس پتې وکړو چې یاره هغه دا مجسمې څنګه راغی او دا چا مجسمې تر اوسه پورې راخ کړي دي نو هغه تاسو ته په خپله دا ټول حالونه ووایي او تاسو به یې ووینئ दावनी फुटी भावरे औ गुलून में वतन दे दावनी फुटी भावरे औ गुलून में वतन दे तागरून में हटुकी दी दाखावर में बदन दे दाखावर में बदन दे दाखावर में बदन दे दाखावर में बदन दे दावनी फुटी भावरे औ गुलून में वतन दे
دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره. زه د ضلع صوابه یم او زموږ د کلي نوم دی منیر رفایان او د نن تقریبا زما 75 سال عمر دی او د وړوکوالي نه به ما دا څیزونه جوړول، بیا مې هغې سره سبق ووي، د سبق سره چې کوم دی نو بیا مې دا مجسمې چې کوم دی شروع کړې. زه دا ما ته چا ښوولي نه دي او نه زما استاد دی نه زما شاګرد دی، دا قدرتي ما ته میلاو دي او دا زه چې کوم دی نو پټي کې ناست یم او خټه راواخلم، د هغې نه بیا په خپل خیال کې چې کوم تصویر زما په ذهن کې راشي نو هغه زه جوړ کړم او چې سترګې پټې کړم نو ما ته داسې یو فلم شروع شي او هغې کې ما ته چې څنګه زما ذهن وایي نه هغسې تصویر ما ته راځي. نو اوس تر اوسه پورې دومره مجسمې شته دی چې زه ته یو چتوم د لاندې بل وي، ګل دی کدو ګل دی چې ته یو پورته کوم د لاندې بل دی جوړوم او بس پټ اږدم، ځکه چې دا خلک ته دې مخالف دی او زه خپل خیال کې هغه څیزونه جوړوم او اږدم یې. د دې خو شمار ما سره نه معلوم چې ورځ کې زه 2 جوړ کړم یو جوړ کړم. 75 سال به څو رهي ته اندازه ولګو. زه ګیلهمن دا یم چې ما سروس هم کړی دی او زه ریټایر سرویر یم او هغه افسران به ما جوړول، هغه هر څه مې جوړول، خو هغه زه به تورې د ادارې نیم ښکاره کړی، کنی نو ما به هم ادارې له چې کوم دی نوم کړی او خاص کر د پښتنو به مې کړی، خو دا د حکومت چې کوم دی تر اوسه پورې لا خاص هغه نه ده کړی او اوس خو دا میډیا تاسو راغلي د خدای پاک فضل دی په دې یو کال کې په ټوله دنیا باندې مشهور شوم. زه مجسمه چې جوړوم نو که کم انسان کې څه صلاحیت وي یا څه دغه وي نو هغه سړی چې زما خوښ وي نو هغه زه ډېر ښکلی جوړ کړم. حمزه بابا د پښتو په باره کې خبره کوله، زه پښتون یم، د پښتو ژبې چې کوم دی یعنې د هغه یم نو ما ته دا اندازه ولګېده چې ښه دی داسې قابل انسان دی دی ما جوړ کړ. باچا خان دی د پښتون د پښتو قدر د پښتو د انسانیت خدمت کوي، هغه مې خوښ دی. نو داسې چې کوم زما خوښي هغه زه جوړوم او نور چې څوک راته وایي نه هغه خو ځکه نشم جوړولی چې کم سړی مخامخ شي وایي ما جوړ کړه، دا څومره دنیا به زه جوړوم، په دې وجه زه څوک جوړوم نه. نه خو څوک زده کولی دا نه شي چې زه خو به وښیم ورته طریقې به ورته وښیم، خو چا دا نه دي ویلي چې راشي یا یونیورسټۍ ته بوځم یا طالب علمانو ته بوځم یا دې داسې دغه ته بوځم چې دغه وکړي. زه خو غواړم چې ما خلکو ته کار وښولی او ګران دوره نه دی خو طریقه هم پکار ده. دا چې دی نه دا لرګي ده د دې نه واخه زه داسې تاو کړم او دا دې کړم د پاسه پرې کېږم بس بیا ګوتې دې لګیا ده کبابه کې کار. دغسې درسته دا خټه نه ده، دا ټوله خټه نه ده، دې کې دننه چې کوم دی خشاک دی داسې د هغې د پاسه جوړ دی. دا غوښتنه منم چې زه خو دا وایم چې یاره زما د دې فن نه چا فایده اوچته کړې یا د دې دغه پاتې شي محفوظ پاتې شي، د دې دپاره داسې یو تحفظي ځای پکار دی او بل شی دې ما سره ودیسي او کېدي دي. بېشکه چې بېوسه یم خو نه داسې ورک نه یم، خو نه داسې ورک نه یم. بېشکه چې بېوسه یم خو نه داسې ورک نه یم، خو نه داسې ورک نه یم. بوټي کې مې اوسم خپله خاوره خپل وطن دی، بوټي کې مې اوسم خپله خاوره خپل وطن دی. دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره، دا خاوره مې بدن دی، دا خاوره مې بدن دی، دا خاوره مې بدن دی، دا خاوره مې بدن. کتونکو تاسو زمونږ د ثوابي پروګرام وکتو، تاسو به خوښ شئ. د بل پروګرام پورې د اجازت غواړو. تاسو کولی شئ چې زموږ سره خپله رای شریکه کوئ د دې پروګرام باره کې، د دې پروګرام د ښه کولو باره کې که تاسو څه تجاویز لرئ هغه موږ سره هم شریکولی شئ. په راروان وخت کې به موږ تاسو بلې علاقې ته بیایو، د بلې علاقې پروګرام به د سره شریکوو. تر هغه وخته پورې درنه اجازت غواړو. د الله په امان.